نو اوس راځو سټور ډیزاینز یا تیمز ته. مخکې هم خبرې وکړې یو څه نه ته. شاپیفای په خپله تقریبا 100 پلس یعنی د 100 نه زیات فری تیمز لري. نو ضرور نه ده چې موږ تاسو پیډ یا په پیسو باندې تیمز ترلاسه کړو په لومړیو کې البته. نو دغه 100 تیمز نه موږ تاسو ته استفاده کولی شو. هغې نه وروسته کسټمایز یا د شاپیفای ایډیټر. نو شاپیفای یو بهترین پلیټفارم دی، مخکې مو وویلی، ځکه دا د ډراګ اینډ ډراپ له لارې موږ تاسو خپل هر څه عکسونه، ټایټلز، ډسکریپشن هر څه کولی شو سیټ اپ یې کړو او مخکې یوسو. نو ډېر په اسانۍ سره موږ تاسو خپل سټور ډیزاین کولی شو. او بل موبایل ریسپانسیو په شاپیفای کې اتوماتیک دی. کله چې موږ تاسو ای کامرس ورکړئ له لارې سایټ جوړوو نو ضرور ده چې موږ تاسو د موبایل لپاره ځان ته یو ډول ریسپانسیونیس عملي کړو، همچنان د ټابلیټ لپاره، د کمپیوټر لپاره، ډیسکټاپ لپاره. البته شاپیفای د اتوماتیکلی خپله ریسپانسیو دی، یعنی په هر ډیوایس کې د خپله عیار شوی دی، کوم مشکل نه لري. او بل دا ده چې شاپیفای خپله کوډز لري، داسې نه ده چې کوډز نه لري. CSS مثلا او ځینې نور کوم کوډز لانګویج چې دي د هغې له لارې هم کولی شو، اما ضرور نه ده. نو تاسو کوډز ته ضرورت نه لرو، لانګویج ته ضرورت نه لرو تر څو هغه شاپیفای ځان لپاره سیټ اپ کړو، بلکې په اسانۍ کې سره کولی شو تر څو مستقیما موږ تاسو خپل سټور ډیزاین کړو بغیر له دې چې موږ تاسو کوډینګ کې هنر ولرو یا نورو برخو کې. اوس راځو یو څو فری تیمز زه تاسو سره شیر کوم چې هغه ډېر بهترین دي. یو ډان تیم دی، یو کرافټ په نوم. د هر ډول کټګوریز لپاره استفاده کولی شو، هغه به موږ تاسو بیا خپله کسټمایز کوو. نو بهترین دغه دی او ډېر تیز دی، یعنی هغه سپیډ دی سټور نه سلو کوي او ډېر کلیر دی، ډېر داسې منظم دی دغه تیمز که موږ تاسو استفاده کوو. موبایل کې هم ډېر بهترین کار کوي دغه تیمز. او پیډ تیمز هم موجود دي چې هغې نه هم موږ تاسو تقریبا $100 400 500 مختلف قیمتونه لري. هغه د هر تیمز کوالټي پورې مربوط کیږي. نو هغه هم تاسو کولی شو استفاده کړو. نو درنو دوستانو اوس راځو ځینې پرنسپل، ځینې رولز دي چې هغه موږ تاسو باید د شاپیفای د سټور په ډیزاینز کې موږ تاسو باید عملي کړو او په نظر کې ولرو. لومړی موبایل فرست. نو که موږ تاسو وګورو نن سبا کې کمپیوټر هر څوک په هر ځای کې استفاده نه کوي، ډېر محدود دفتر یا کله چې ډېر ضرور شي نو عموما هر چا سره موبایل دی، د موبایل له لارې پرچیز کوي په اسانۍ سره، دومره وخت نه وي. نو موږ تاسو کله چې سټور ډیزاین کوو کوشش مو دا وي چې باید موبایل کې ډېر زیات په اسانۍ سره او په ډېر ښه شکل سره اویلیبل وي او موبایل فرینډلی وي. او بل موږ تاسو خپل سټور باید په دوامداره توګه چک کړو او د خصوصا د موبایل سره یې وګورو چې په موبایل کې څه ډول سره دا شو اپ کیږي او څومره بهترین زموږ تاسو سټور ډیزاین شوی دی خصوصا موبایل لپاره.